درنو لیدونکو په همدې اړه بحث لرو او په بحث کې را سره په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر ډاکټر زلمه خلیلزاد صاحب دی. ښه راغلاست ډاکټر صاحب، تلونیو څه ډېر بخیر راغلی. سلامت اوسئ، مننه. که پیل دې وکړو، څنګه ارزوئ د تاشکند غونډه د کابل پروسې نه وروسته د ازبکستان په تاشکند کې د افغانستان سولې په اړه غونډه کیږي، د منطقي او د منطقي ورهاخوا هیوادونه پکې بلل شوي دي، استازي پکې ګډون کوي، امریکا هم ترې حمایت کړی دی. دا غونډه څنګه ارزوئ تاسې؟ فکر کنم که از نگاه سیمبولیک یک مجلس خوب است. چیزی که در کابل شروع شد، پروسه کابل، از طرف مجلسی که در تاشکند صورت میگیره پشتیبانی خواهد شد و این یک قدم مثبت و خوب است. سیمبولیک ویل، ولی سیمبولیک؟ برای اینکه اصلا صلح که بیاید در افغانستان، او جایش بحث بین خود افغان هاست. دیوی مثبت نتیجه تمام تری نشو کوله؟ از نگاه فشاری که بالای پاکستان بیاید، بالای طالبان بیاید، تشویق شود، یک تفاهم وسیع بین المللی بیاید، یک قدم مثبت است. اما څوک اساس په باور پاکستان باندې څوک فشار راوړي؟ فشار کلان خود طرف امریکاست. اگر در منطقه هم یک تفاهم بیاید که پاکستان در یک انزوای منطقوی در این قسمت درباره کمکش به گروپایی که با افغانستان در جنگ هستند، یک قدم مثبت است. دغه ټول ګروپونه تاسو وایي چې په افغانستان کې بېلابېلې ډلې او ګروپونه په جګړه کې دي، وضعیت ته په پام سره، وضعیت ته په توجه سره راتلونکی څنګه ارزوئ د افغانستان؟ من کمی خوشبین هستم. ضرورت به این است که اول برای موفقیت که هرچی مشکلات داخلی کمتر شود و من خوشحال هستم که میبینم که قدم مثبت به طرف حل مشکل با عطا محمد نور و کابل صورت میگیره و دومی که استراتژی امریکا خصوصا فشار زیادی که بالای پاکستان آمده، این یک تاثیر مثبت داره و تغییر در استراتژی نظامی امریکا در داخل و همکاری قویتر بین افغانستان و امریکا بر اساس یک تفاهم درستر، ما این مسائل مرا خوشبین می‌سازد. استراتژي خبره وکړه ډاکټر صاحب، ظاهرا داسې لیدل کېږي چې پاکستان باندې واقعي فشار نه دی راوړل شوی. ولې ستاسو په باور اصل خبره چیرې پاتې ده؟ یعنې نور داسې کوم ثبوتونو ته یا داسې شواهدو ته ضرورت شته چې په پاکستان باندې واقعي فشار راوړل شي؟ ما فکر کنم که فشار بسیار واقعی و جدی عملا فشار نه لیدل کېږي. د ډېرو باور او اعتقاد دا دی په همدې استراتژۍ باندې. خب طبعا اگر یک افغان در این باره فکر میکنه، میگم باید دفعتا چرا حمله نمیشه سر پاکستان، چرا پاکستان در یک لیست سیاه شامل نمیشه. اما اگر به نظر به گذشته ببینیم که پاکستان کمک های بیلیون دلار سالانه میگرفت، کمک های امنیتی و قطع شده. دوم پاکستان در لیست کشورهایی که در مسائل بانکی از تروریست طرفداری میکنه داخل شده. فشارهای دیپلماسی به مراتب زیادتر شده. قدم‌های دیگه هم میشه گرفته شد، اما چیزی که واقعی شده چیز بسیار مثبت است. خو حداقل یو ډول سر نه دی ټیټ کړی د امریکا فشارونو ته، یعنی کوم تاثیر نه دی پې کړی په پاکستان باندې. یعنی نور د امریکا پر ځای نور بدیل هیوادونه یې ملاتړي شوي دي که څنګه؟ باور مو څه دی؟ ځکه روسیې سره اړیکې نږدې شوي دي په دې وختونو کې، له چین سره هم، یعنی په یو ډول په اسانۍ ځان نه تسلیموي د امریکا فشارونو ته. خب اما این اول باید بفهمیم که باز هم میگن که پاکستان به هیچ شرط سیاست خود تغییر نمیده. من این فرضیه را غلط میبینم، چرا یک دفعه دیگه هم که پاکستان طرفداری شدید از طالبان و از رژیم طالبان که با القاعده در افغانستان بودن طرفداری میکرد، اما وقتی که فشار لازم آمد سرش اجازه داد، کمک کرد از بین بردن همون رژیم طالبان. ما باید قیمت را پیدا کنیم که سر پاکستان بقبولانیم که به اساس از او قیمت تغییر در سیاستش بیاید و من فکر میکنم که ما به اون طرف روان هستیم. یک فشار یک مدت وقت برای پاکستان داده میشه که ببینه که چی عکس العمل نشان میده. گپ شما درست است که تا حال تغییر اساسی نامده، اما بگذاریم وقت
بگذاریم وقت ببینیم چی میشه. یو بل موضوع راکړه صاحب د کابل پروسې په غونډه کې د دویمه غونډه کې ولسمشر غني طالبان ته وړاندیزونه وکړل او د سولې وړاندیزونه داسې وړاندیزونه چې کم سابقه و په تیر کې نه و شوي. طالبانو هم غبرګون یوازې دا وښود چې د افغانستان حکومت د دې غونډې په وسیله په یو ډول غواړي چې طالبان تسلیم کړي ځان ته. یعنی د تیر کال او د 2018 میلادي کال او 2013 میلادي کال ټول وضعیت ته په پام سره په افغانستان کې څنګه ارزوي راتلونکي څنګه ارزوي دغه وړاندیز د افغانستان حکومت چې طالبان ته کړی څنګه ارزیابی کوئ تاسو؟ یک قدم مثبت بود، در این شک نیست. از طرف دنیا استقبال شد، ایام خوب بود، اما سازی کار آسان نیست. پیچیدگی های داخلی داره که در داخل افغانستان تفاهم وسیع کار است. در این قسمت در داخل گروپ های غیر طالب همچنان آمادگی برای اگر طالب حاضر شود یا گروپ های مهم در داخل طالب حاضر شوند آمادگی برای از او کار است. اونا تقاضاهایی دارن، حکومت باید برای از او خود آماده بسازد، جوابایی داشته باشه. باز از گپایی است که متوجه کشورهای دیگه است، امریکا به خصوص. امریکا هم باید شروع کنه برای آمادگی که اگر طالب قدم مثبتی را میگیره چطور جواب داده شود در او باره. طالبانو ویلو چې افغانستان حکومت سره خبرې نه کوي، له امریکا سره د افغانستان پر سوله خبرې کوي. به برعکس د امریکا حکومت ویلي چې طالبان باید د افغانستان حکومت سره خبرې وکړي. نو دلته یو ډول تناقض دی، نو یو ډول امیدواري پیدا کیږي چې رښتیا هم طالبان سره د سولې خبرې پیل شو بالاخره په برای این مسائل راه حل وجود داره. خود زیاد گفته نمیشه آدم که بگویه که چطور، برای که هر راهی که آدم میگه بعضیا کدش مخالفت خواد کنن. اما من در این خوشبین هستم اگر طالب راستی بخواه که صلح بکنم با افغانستان یا گروپ های مهم داخل طالبا بخواهن صلح کنن، این مسائلی که گپ چه قسم شروع شود. از نظر شما دکتر صاحب چرا طالبا با حکومت افغانستان گفتگو نمیکنه که میگه با آمریکا گفتگو میکنه درباره افغانستان؟ اونا هم از خود دلایل دارن که آیا حکومت افغانستان تمام مسائل را که اونا نگرانی دارن میتونه جوابش بده؟ آیا در داخل حکومت افغانستان میتونن امو باز اسراری که باید مطرح شود نگاه کنه حکومت افغانستان؟ آیا اگر پاکستان طرفدار از او گپ نباشه که او گروپ طالب بیاید او اسرارشان نگاه میشه پیشی که پاکستان او را بندی کنه یا بکشهشانه؟ مسائل یعنی کارهای سلسازی آسان نیست، مثل که جنگ آسان نیست. پس از او خاطر اگر راستی دل دارن میخواین نیت دارن که یک راه پیدا شود، من فکر کنم که یک راه پیدا شده. پیشنهادونه مو څه دي د افغانستان حکومت ته، د امریکا حکومت ته، طالبان ته چې د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي او بالاخره په افغانستان کې د کلونو پیل شوې جګړه پای ته ورسیږي. همداشان د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته، د منطقي هیوادونو ته په ټوله کې ستاسې پیشنهادونه وړاندیزونه څه دي چې هغوی په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره لاس په کار شي بالاخره سوله ټینګه شي په افغانستان؟ خود مسئله بسیار پیچیده است بدبختانه. بعضی هستن که گپ از صلح میزنن در منطقه و میخواین میانجیگری کنن حتی، اما در زیر دل راستی صلح نمیخواین، جنگ به نفع خود میگم. مثلا من روسیه را میگم طور مثال. فکر کنم که همیشه میگن ما میخوایم میانجی شویم بین طالب و امریکا. جای تعجب است که روسیه خدا پیشنهاد میکنه به این کار. خدا کنه که روسیه از صلح دوام داد افغانستان طرفداری کنه. د روسیې تلاشونو ته چې منځګړیتوب کوي یا میانجیګري کوي د افغانستان حکومت او طالبان ته، ولې باور نه لري؟ کاش که بجای که باز کارهایی که فعلا میکنن اسلحه میتن به بازیات مناطق مختلف افغانستان در سبب جنجال میخوان شوند در اینجا، اگر راستی همکاری کنن. روسیه هم په امریکا باندې تور لګوي، امریکا یې تور نه کړې ده چې داعش ته وسلې ورکوي. نو فکر نه کوي چې هغوی هم په یو ډول هغه کار کوي نو په امریکا باندې هم تور لګوي چې داعش ته وسلې ورکوي؟ خو افغان‌ها گفتن که بین یک جای تحقیق کنیم این مسئله را. چوپ هستن روسا. خو د روسیې په اړه هم تحقیق نه ده شوی چې ګواکې طالبان ته وسلې ورکوي یا شواهد شته؟ بیاین یک جای که ایران تحقیق کنیم.
چرا نه؟ این گپ در مسئله اردو گپ شد و تو نشه که مسئله داعش در شمال افغانستان به نفع کی است؟ آیا به نفع امریکاستی کار یا ای که روسیه هم ممکن بخواه از این خطر داعش امو نفوذ خود در آسیای مرکزی بخواه زیادتر بسازه؟ من ډاکټر صاحب وروسته سوال مې دا دی چې د امریکا د حکومت موقف د تیرو حکومتونو په پرتله د اوس حکومت لپاره د افغانستان لپاره څه ډول دی؟ فرق پکې ویني د تیرو موقفونو سره یا د تیرو حکومتونو سره؟ بسیار یک فرق کلان است و به فکر من است که یک مشکلی که سبب نفاق بین افغانستان و امریکا شده بود که عدم اعتماد در رابطه به وجود تا اندازه آورده بود، این حکومت فعلی امریکا حل کرده. مشکل اساسش فهمیده که پاکستان جزء مشکل است و تا که سیاست پاکستان تغییر نکنه مشکل افغانستان حل سخت خواهد شد و از او خاطر یک استراتژی فشار بیشتر و بیشتر سر پاکستان قبول کردن که تا سیاست پاکستان تغییر کنه و من امیدوار هستم که هرچی زودتر پاکستان سیاست خود تغییر نده و اگر نده فشار زیادتر منتظرشان خواهد بود. تشکر. خدای پامان. سلامت اوسه. ژوندی اوسه. سلامت اوسه.